توحید بالحاکمیت هغه دې ته ویل کېږي چې د الله په ځمکه باندې د الله عز وجل قانون اساسي قانون قرآن او سنت فیصله چې کېږي په قرآن او سنت کله چې غلط لا وکړه لاس دې کټ کا چې کله زانی زنا وکړه حد په جاری کا چې کله سړی قتل وکړي قصاص په وکړه چې کله سړی شراب وکړي حد په جاری کا چې نور اعمال وکړه تعزیرات ورته ورکا دې ته ویل کېږي توحید بالحاکمیت دې کوشش موږ نه کوو ځمکه او اسمانونه د الله دي قانون باید الله ومنل شي امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وې د دې مثال په واقع نفس الامر کې د سره لکه ته خوراک اوسکا کوي د یو چا او بعد دغه نه به خدمت کې بل چا لپاره سم خیل مالک بل خپشي کوي ډیر انتهایی بدن الله راکې د تنفس پروګرام الله برابر کې د ودونو پروګرام الله رته برابر کې د بچو پروګرام الله برابر کې د عقیده پروګرام الله برابر کې د کور پروګرام الله برابر کې استعداد الله ته درکې توحید الله درکې او به تو ورشي بل چا قانون داخلو د الله په ځمکه باندې هغه نه پیس کوي د غیر لپاره کوشش کوي د غیر لپاره قلو باسي د غیر لپاره جهد کوي دي ته ویل کېږي ناشکری د رب العالمین د نعمت من توحید بالحاکمیت سره پیژنو چې توحید بالحاکمیت سمانه بس ګیره مې پر خودلې چار کونجه جامې مې کړي قبر له سجده نه کو ګیره مې پر خودلې پړګې مې والي د پیر صاحب دربار کې اغله رکوع سجده نه کو شکر وباسه چې نه کوي لیکن توحید بالحاکمیت بالتشریع د الله په دې ځمکه باندې رب العالمین قانون غیر پر څومره ته وفاداري څومره د جهد وکي څومره د غیر پر فکرمن شولي څومره د غیر پر شپې رب العالمین له جړا وکړه څومره د ملګرو سره راجمه کړي په غیر سوچ وکي اصحاب کهف وکسان دي هغه په سوچ باندې چې مشوا چې دا ټول شی رب العالمین پیدا کړی په کار دا چې بندګیرم دا وشي الله عز وجل په حق سوچ باندې دومره نتیجه مرتب کړه چې اغلي حکومتونه ورسره دل شو هغه سره واوته ختم شو